د ښه بیوي 15 علامت یا 15 صفات یا 15 نشانیان په نننۍ ویډیو کې ان شاء الله تعالی هغه زنانه چې هغه دا غواړي چې هغه کامیاب وي دا چې کوم ازدواجی ژوندۍ وي روانه ژوندۍ وي هغه کې کامیاب شي نو دا زنانه دی بزن کې دا 15 صفات پیدا کړي ان شاء الله تعالی دا چې کوم روانه ژوندۍ وي ازدواجی ژوندۍ په هغه کې بیا مزه کې بیا د څه قسم له تعویذونو د دمونو ضرورت بیا نشته بلکې دا 15 صفات بزن کې پیدا کړي نو ان شاء الله تعالی چې کوم تاسو روانه ژوندۍ وي خپل د خزي د خاون واپس کی یا دغه چانتي دغه چې کوم کور والدي په دغه کې بیا تاسو ملکای او دا چې کوم نشانیان دي دا چې کوم نارینه دی غولم په کاردار چې هغه زنانه چې له واده کې نو پاګه کې دا نشانیان وګوري کچې دا نشانیان بيږي بیا ظاهره خبره ده د یوې ورځې یا د 2 ورځې ژوندۍ نه ده چې دا تاسو په تیر وي بلکې دا د مرګ پورې بیا د ژوندۍ وي نو په کار دا چې داسې زنانه خپل کور تراولې چې هغه کې دا صفات وي او چې کړي دا صفات بګوي نو تاسو کور چې کوم دی بیا د جنت منظر به پیش کړي په دنیا کې به جنت او کچري دا صفات بګینه وي نو بیا به تاسو کور په دنیا کې د جهنم منظر پیش کړي وي خزي د کور ودانه ولي وي د کور ودانه لیکن بعض زنانه چې کور ورانه یعنی کور ورانه دوه خاندانونه په واس کې داخلي انخلي نو بهرحال دا 15 صفات چې په کومه زنانه کې وي دا بهترینه بیوی ده دا بهترینه خزه ده او دغه شان چې کوم نارینه دي پاغي باندې چې کوم خاوندان دي په هغه حواله سره ان شاء الله تعالی زه یو الګ ویډیو جوړوم چې په یو خاوند کې کوم صفات پکار دي دا صرف د زنانو ځمېداري نه ده بلکې دا چې کوم ازدواجی ژوندۍ دا دوړو طرف نه وي یو ټپ چې کوم دی یو لاسنه خيږي نو هغه باندې ان شاء الله تعالی زه یو الګ ویډیو جوړوم نو ویډیو کې چې کوم زنانه دي نو دا 15 صفات دي بزان کې پیدا کی نمبر 1 حیا یعنی چې بکه زنانه کې حیا وي نو دا بهترینه بیوی ده یا بهترینه خزه ده او ظاهره خبره ده حیا دا یو داسې شی دی چې دا د زنانه حسن دی یو زنانه بدصورت وي لیکن دا حیادار وي نو دا دغه په حسن کې اضافه کوي او یو زنانه داسې چې بظاهر او ډیر حسن الله رب العزت ورګړي لیکن دا به حیا وي په دې کې حیا نه وي نو دا دغه چې کوم بدصورتي ده دا دغه په حسن باندې بدصورتي ده بهرحال زمنګ اسلام دین اسلام موږ ته دغه ترغیب راکړل دعوت راکړل چې تاسو الحیاء شعبه من الايمان حیا چې کوم ده د ایمان غټه حصہ ده اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې ګل تاسو حیا پرې دی نو بیا تاسو څه کول غواړئ نو بیا کول شي چې بیا ځان بربندوي چې بیا هر څه کوي خپل د خاوند چې عزت غنې نیلام کوي بیا تاسو ته فرق نه پیږي نو د خبيبي د خزانانه چې کوم اولنې صفت ته حیا ده ظاهر خبره چې زنانه کې حیاوي نو دا خپل د خاوند عزت ساتي د عزت خیال ساتي او دغه شانتي خپل چې خاوند دغه عزت پنه نیلام کوي او کچري به حیاوي نو دا ظاهره خبره ده نور خلک بم د دې په ځبانه په ګناه کې مبتلا کیږي او په خپل بم دا ظاهره خبره ده چې خپل خاوند د هغه عزت پدا نیلام کوي او بیا داسې زنانه چې کوم په هغه باندې بیا خاوند اعتبار نشي کوله د خزي د خاوند چې کوم رشتہ ده دا د اعتبار رشتہ ده په یو بل باندې سترګې پټي بیا اعتبار کوي لیکن یو زنانه داسې به حیاوي نو په هغه باندې بیا خپل چې کوم خاوند دغه بیا اعتبار نه کوي نو دا په رشتہ کې د خزي خاوند چې کوم رشتہ د ازدواجی تعلقات دي په هغه کې یو غټ درار پیدا کی یو غټ عیب دی چې کوم زنانه کې حیا نه وي نو بهرحال چې کوم زنانه کې حیا وي نو دا علامت دی دغه د خوالي یا دغه غټ چې کوم صفت دی هغه هغه کې دی نو دا یو غټ حسن دی د زنانه چې په هغه زنانه کې حیا وي یو غټ صفت دی دویم صفت یا دویم علامت خدمتگار یعنی چې کوم زنانه خدمتگار وي کوم بیوی خدمتگار وي دا دویم صفت ته ظاهره خبره ده چې کله زنانه واده شي نو واده نه پس د باندې ډېر غړي ذمہ داریان راشي او چې دا خدمتگار وي خپل ظاهره خبره ده خاون هم دا غواړي خپل خزه چې هغه دغه خدمت وکي هغه ظاهره خبره ده خاون زی بارته نوکری لذي یا ظاهره خبره ده هغه مصروف وي د بار په کارونو کې زنانه په د کور په کار کې مصروف وي چې دا زنانه خدمتگار نه خدمت نه کې په کور کې دغه شانتي راسي خاون ناشي څه شیم نوي څه کار نه شي نو بیا د په خاون باندې بوج ده او دغه شانتي خپل د سخر خواخي نور چې کوم کور والے دغه خدمت کی نو دا زنانه چې کوم زنانه خدمتگار وي نو بیا د هر سړی په دل بیا په ځړ کې زی ورکی بیا د زنانه ته تعویز کول ضرورت نشته چې په فلانه په سلاټ شي چې مال تعویز وکړي چې خاون می چې کوم درسه محبت وکي یا خواخي سخر زما طرف ته شي او کچري واړی چې ټول ساسو طرف ته شي ټول ساسو محبت کول وړ جوړ شي
ځان کې خدمت پیدا کړي، خدمت جذبه په دې باندې الله ملاويږي. او دا غي نه علاوه چې کوم دریم صفت دی چې دا زنانه خ صفت د هغه بیوی چې کوم خ صفتونو کې د هغه دریم صفت څه دی؟ هغه دغه دی چې دا بد زبانه نه وي. یعنی چې په کومه زنانه کې بد زبانی نه وي نو دا د زنانه غټ صفت دی، ځکه چې زنانه اکثر د دې بد زبانی په وجه باندې دورونه واپس کې جنگي، دورونه واپس کې چې کوم دی دشمنان جوړي. دا د سو جنا چې کوم زنانه چې کوم دی بد زبانی کې یا دا چاندي چغلي کې د جبې صحیح استعمال نه کوي، یعنی خلاصه دا چې د جبې صحیح استعمال نه کوي نو دا زنانه سده دا په زنانه کې غټ عیب دی. او کچري د جبې استعمال صحیح کې خپل په جبه باندې کنټرول بد زبانه نه وي نو دا زنانه غټ نعمت دی الله رب العزت. او ظاهره خبره ده بد زبانی وداسې شی دی د جبې دا زخم. هغه مشهور مقوله ده چې د تیر د تلوار زخم چې کوم دی هغه خو سميږي لیکن د جبې چې کوم زخم دی دا نه سميږي. دا چې کله په زړه باندې ولګي نو هغه زړه زخمي کې همیشه لپاره. نو جبه داسې شی دی چې په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو مله د دوه شیزونو ضمانت راکړي، یو د جبې یو د شرمګاه چې کوم سړی داسې استعمال کړي نو زه د جنت ضمانت اخلم. دا او زیاتې زنانه چې کله جهنم ته ځي هغه هم د دې جبې د لاسه ځي. نو په کار دا ده چې کوم زنانه بد زبانه وي دا د هغې عیب دی، او چې بد زبانه نه وي نو دا د هغې صفت دی، ښه صفت دی. نو بهرحال کچري په کوم زنانو کې دا صفت نه وي بد زبانه وي نو هغه خپل په زبان باندې کنټرول وکړي نو ان شاء الله تعالی د ډېرو فساداتو نه وبشي. څلورم صفت ښه صفت د ښه بیوي. ښه صفت دغه دی چې هغه عبادت گزاره وي، یعنی خپل چې کوم منځونه دي هغه په ټیم کې ذکر اذکار کې تلاوت کې د هغې سب د کور په ماحول باندې اثر پرېوځي، د هغو په بچو باندې به اثر پرېوځي. ځکه وایي دا بچي چې کوم دي د دوی چې کوم اولنۍ مدرسه ده هغه د مور غېږه ده. که چېرې مور یې په خپله منځ گزاره نه وي او دغه شانتې بې نمازي وي او د الله حضرت عبادت نه کوي، د قرآن مجید تلاوت نه کوي، ذکر اذکار نه کوي، یو شړه بړه وي نو بیا ظاهره خبره ده د هغې اثر بیا بچو باندې هم کېږي. چې تاسو دا غواړئ چې ستاسو بچي ستاسو لپاره صدقه جاریه شي نو پکار دا ده چې زنانه په خپله عبادت ګزاره وي، هغه چې کوم د تربیت وکړي د بچپن نه او خپل د غېږې چې کوم تربیت دی هغه ته صحیح ورکړي نو ان شاء الله تعالی بیا را روان وخت کې به د مرګ نه پس دا بچي چې کوم دی دا به صدقه جاریه وي د مور پلار لپاره. نو د مور تربیت دغه ده چې دا مور په خپله عبادت ګزاره وي، بچي چې کوم دی هغه مور پلار ته ګوري هغه د هغو نه زده کړه کوي. که چېرې هغو څنګه عمل کوي نو بیا هغه بچي هم هغه عمل کوي. نو څلورم دغه صفت دی ښه صفت چې دا عبادت گزاره وي. او پنځم چې دا ګیله نه کوي په وړه وړه خبره باندې چې کوم دی تا دا شیرانه ور تا هغه شیرانه ور خپل خاوند باندې خامخا ظاهره خبره ده په خاوند باندې نه نفقه فرض ده واجب ده چې دا به کور ورکوي، دی به روټۍ سالن دا چې کوم رزق تنظیم به کوي، د هغې نه علاوه د دې چې کوم جوړه او پیزار دی دا به کوي، د هغې نه علاوه چې اضافي خرچې دي نو هغه په خاوند باندې نشي، لیکن هغه په کار داره چې هغه خپل کور والا باندې وساتو کې د دې سره په کور کې आपस کې مینه محبت پیدا کیږي. لیکن بعض زنانه داسې چې هغه خاوند له هر سره وړي کېدي ته د هغې نه باوجود د هغه شکر د هغې په ژبه باندې نه وي، همیشه چې کوم دی هغه تا سم نه دي کړي، تا ماله سم نه دي راوړي. نو چې کومه زنانه کې دا د ګیلې دا صفت دی چې په وړه وړه خبره باندې ګیله کوي نو دا د یو ښه زنانه علامت دی چې هغه خپل خاوند نه تګي. نو دا پنځه صفته چې کوم دی دا په ځان کې چې کومه زنانه اوري زمونږ خویندې اوري پکاردار چې هغه په ځان کې دا پنځه صفته پیدا کړي نو ان شاء الله تعالی راروانه چې کوم ازدواجي ژوندۍ ده هغه کې کامیاب او چې کوم زنانه شادي شوده دي ودونه کړلې نو غولم پکاردا چې تر اوسه پورې تاسو په دې علاماتو کې په دې صفاتو کې تاسو کې کمی ده نو دا علامات یا دا صفات په ځان کې پیدا کړئ نو ان شاء الله تعالی تاسو چې کوم ژوندۍ ده ازدواجي ژوندۍ ده دا به د جنت منظر پیش کړي، یو خوشګوار ازدواجي ژوندۍ وي. او کچري تاسو هر درمي کوي او ځان کې دا صفات نه پیدا کوي هغه بیا تاسو خپل خوخه ده ظاهره خبره ده دا خپل د خاوند ژوندۍ بربادولي او خپل ژوندۍ بربادولي. نو امید کوم چې دا پنځه صفات چې کوم دي څومره زموږ خويندې اوري او قرآن اوري نو هغه ان شاء الله تعالی په ځان کې دا صفات پیدا کړي ځکه چې دا داغو د فائدې لپاره دي. الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت موږ تاسو ته د دین صحیح سمجھ راکړي او باغی باندې عمل کولو توفیق راکړي. اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.